تازه خبر بلوڅ اتلانو پر پاکستاني پوځ خونړی برید کړی، 4 پوځیان یې هلاک کړي. دا چې څنګه نور جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ایران سره پولې تر سیرما د وسلوالو یو برید کې 4 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو او عامه اړیکو څانګې یوې اعلامیې کې ویلي چې دا برید نن چهارشنبه د بلوڅ ایالات پنجګور سیمه کې شوی دی. اعلامیه کې زیات شوي چې ترهګرو د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یو کاروان د دغه برید لپاره د ایران پوله کارولې، خو دا یې نه دي ویلي چې برید کومې ډلې کړی. بلوچستان کې پر بیلتون پالو بلوچانو سربیره نورې وسلوالې ډلې هم فعالې دي. د پاکستان پوځ وایي له ایران یې غوښتي چې د پولې خپل اړخ ته د ترهګرو د پټنځایونو خلاف ګام پورته کړي. بلوچ ازادي غوښتونکو بیا په اعلامیه کې ویلي چې د پاکستاني پوځ د موټر کاروان یې په نښه کړی چې په نتیجه کې 4 پوځیان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. بلخوا تحریک انصاف وایي حکومت د عدم اعتماد له ډاره د دوی استعفاګانې منلي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په قومي اسمبلۍ کې د تحریک انصاف د 4 د شغړو او د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید استعفاګانې منلي دي. دا تر هغې وروسته ده چې د قومي اسمبلۍ سپیکر راجا پرویز اشرف د جنوري پر 18 نیټه د هغو پارلماني استازو استعفاګانې منظورې کړې. د تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشي د جنوري پر 18 د استعفاګانو تر منظوري وروسته وویل چې د ګوند غړو یې د شهباز شریف پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو لپاره اسمبلۍ ته ستنېدنه پریکړه کړې وه او همدا وجه وه چې حکومت وډار شو او استعفاګانې یې منظوري کړې. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.